ان لمدرکون دوس پس کېږي وې دا څه وکړه چې دا کونټه او تعالی ما د کمال شي درکړی دی کنه دې وبوله یو چې کونټه وبوله یو څه هغه کې لارې جوړې شي 12 لارې 12 قومونو د یعقوب علیه السلام 12 بچي دا ار یو بچي دا قوم اولاد ځان له قوم 12 لارې شو ځکه 12 لارې دي چې پاسانه په تیر شي یو لار باندې به لږ ازدحام بډېږي ادا او اسانه بم پدیو چې اعلان وو چې ار یو قوم پلان کې قوم په پلان 1 نمبر لار پلان کې قوم په 2 نمبر لار پلان کې قوم په 3 نمبر لار پلان کې قوم په 4 نمبر نو جګړه بم جوړ نه شي او تقسیم بشي او پاسانه به پوره دي دا نه چې د قومونو دښمنی وي یو بل سره او بیا هم الله جیبه دی دا اوبه خو اسم شفافي دي اوبه ته الله لکه شیشې کړه چې یو بل ویني چې اطمینان کوي خو چې دې سنګ پورې وتل دغه فرعون را ورسېد فرعون اوس خپل قوم ته سوي چالاک خو دې حرامي کنه پالي فلام ورامي قوم ته یو قتل او دا زما هیبت زما د وجه دریاب وشلېده بني اسرائیل په تیر شو وی اسې خوا دې خوا کوله نه ته جبرئیل علیه السلام راغی د پړی نه ونیو په زور یې راخته او چې څنګه په دریاب را دننه شو 6 لکه فوج سره څو پلاټون ته جوړېږي اوس 6 لکه فوج سره په دریاب راوړېده نو نیم لا سر ته نه دی رسېدلی چې موسی علیه السلام پورې وي دا کونټه یې دریاب له یوسه چې کونټه یې دریاب له یوړله هغه دریاب چپې یو ځای شوې سره د 6 لکو لښکر پروردګار غرق کړ بني اسرائیلو قتل او انتم تنظرون قرآن شریف کې الله ستاسو مخکې یو د دشمن هلاکېدل بل چې ته ورته ګورې او ستا مخکې لږ ټکوي دا بیا بله مسله ده چې ښه خوشحاله شي او قرآن شریف کې الله فرمایي او چې کله دا زنکدن پې راغی دا مرګ دا عذاب یې ولیده ای آمنتو بربی موسی و هارون زه خو د موسی او د هارون په رب ایمان مې دی فرشته ورته وي اوس چغې وې ایمان راوړی مخکې دې څه کولو نو خو د عذاب ولید دا غیب ایمان خو دې ختم شو او حضرت جبرئیل علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث تے نبی علیہ السلام ته فرمائی عرض وته کوي چې الله رسول افسوس کاغه ټیم دی لیدي وي چې د کوم وخت کې دا چغې والي دی فرعون او هغه مونږ ورلو وي د دریاب د میان مې تکه توره خټه راواغشته په داخله کې مې ورته ورويشته اليوم ننجيك ببدنك لتكون آیه دا بدن ولا الله رويسته دریاب ته د بدن ولا بارو غردو یو نه خدای عبرت شي دقه روس چې حضرت موسی علیہ السلام ته الله نجات ورکو او دشمن داغه مخکې الله هلاک کدام دا شوري ول دریاب نه چې پورې وتل او سمخ کې لاړل یو لوی علاقه ده لوی دشت یو طرف ته بحر قلزم دی د کم نه چې دوی پورې وتل او بل طرف ته کوه تور دی کم کې چې د موسی علیہ السلام د الله سره ملاقات شوی او پیغمبري الله ورکړی و دا ډېره لویه صحرا ده او ډېره لویه علاقه ده وادي سینا ورته وایي په لاره ځي نو یو قوم په لاره راځي چې هغوی د بوتانو عبادت کوي قوم لګیا دی بوتانو ته سجدې کوي نو دی فورا موسی علیہ السلام ته ووایي چې اجعل لنا الہن مونږ لم یو خدای جوړ که لکه څنګه چې د دې خلکو خدای دی دی ړومبی نافرماني ده موسی علیہ السلام غصه شو ورته چې تاسو ګوره د جهالت خبرې کوئ تاسو ونه لیدل چې کومو خلکو د الله سره شرک کوو او د بوتانو عبادت به کوو هغه ستاسو مخکې الله هلاک کړل زمونږ خو فرعون سره چې روانه وه په بادشاہ خو زمونږ روانه نه وه چې د هغه نه بادشاهي غوښته ګنې خو اوس به تلي وو د مصر حکومت به م سنبال کړی و که نه نه زمونږ هغه سره په جاګیر روانه و نه په بادشاہ جګړه خو په دغې وه چې هغه خلکو ته وی انا ربکم الاعلی الله سره یې ځان شریک کړی او قوم له بوتان ورکړي و قوم به د د بوتانو د د ډانچو عبادت کو جګړه خو زمونږ هغه سره په دغه څیز وه په هغه خو عذابونه د دغه کفر او د شرک د وجې نه رالل نو تاسو ظالمانو بیا الله له شریک طلب کوئ او بوتان غواړئ شرک کوئ نو دې ظالمانو ته حضرت موسی علیہ السلام هغه وی چې تاسو خو قوم تجهلون د جهالت کارونه کوئ په کم څیز خو چې د ما فرعون سره جګړه وه خو همدا شی و تاسو عبرت وانه غشته فرعون باندې چې عذابونه رالل خو په دې وجه رالل فرعون چې الله هلاک که سره د قوم په دې وجه هلاک نو تاسو بیا معنا بوتان غواړئ
وی د دې چې څنګه خدایان داسې موږ له خدایان جوړ کړه. توبه دا څنګه خلق کې تاسو ظالمانو. بهر کیف دغه میدان ته چې دی ورسېدل دی فوراً رجوع کوي چې اے موسی مونږ بدل تخروس او سکو بس اغوندو بس او زمون کاروبار بسی مونږ بس کو ګوره د خوراک سکاک خبره مخکې نه شروع شو. حالانکه د دې اړو ضرورت نو ځان لکوي کار کروند کنه دا وایي چې یاره دا میدان دشته ده مونږ بدل ته ځان له زمیداری کو ځان له فصل وکړو نو دشت علاقه د الله ته وایي په خلق په بارانی علاقو کې په غرونو کې چې کم ځای کې وبني کار کرونده نه کوي. صرف دومره ده چې الله نه سوال وکړه چې الله موږ له بارانو کې چې دا فصلونه مو زرغونېږي. نه جي ډډې وواله چې راشه محموته بیا دې موته موسی علیہ السلام غوندې عظیم القدر پیغمبر مون چې الله ته سوی منی ډډې به وو تیار بغواړو تیار خوارم موږ له خوراک بندوبست. حضرت موسی علیہ السلام رحم پر قوم ډیر زیاتو ولې چې انتهایی ظلم فرعون دی خلکو سره کړی دی. خیر دی که دوی له ګډې وډې مووی او دی ناز و ادام کوي او دوی له غونې نخریم کوي برداشت به کوو سختۍ ډېرې زیاتې تېرې کړې دي ډېره ښه ده. قرآن حکیم کې الله وایي اذ استسقى موسی لقومه قوم له اوبو غوښتې فقل نضرب بعصاک الحجر یو کاڼې ورسره وي دا په دې کونټې ووهه فانفجرت من حسنتا عشرة عینا چې هغه کونټې باندې کاڼې له غزار ورکه 12 چینې ترې روانې شوې. 12 کې څه حکمت و قومونه 12 دي. الله ته پته وه چې سبا که دا 12 نیو کمی جګړې به کوي ځکه قومونه یې د هر قوم د بل قوم سره خامخا په زړه کې څه ناڅه لانجه وي. راشه 12 چینې بشي او 12 نهرونه بشي هر قوم بخپل نهر استعمالی بل سره جګړه بنه کوي. قد علم كل اناس مشربهم الله وی هر یو ته لار جدا کړه چې دا نهر ستا شو دا بل نهر د فلان کی قوم دا بل د فلان کی قوم دا بل د فلان کی قوم چې یو بل سره مجګړی ني خو به خوش وي. ډوړې سره بس کوجی دا چې شی مونږ له الله نه غواړه چې بډړې موالیو تیار راځي ډیره خبره ده بالکل به هم داسې کوو تیار به راځي. سهار وخت چې به پاسېدل نو هغې کې بوټي دا واړه واړه په دې ځنګل کې په دې صحرا کې بوټي و هغې پورې به لکه د پلوسه کې دا چیړ نه وي دقسې به د هوا نه د اسمان نه لکه د پاغوندو په شانتې هغه بوټي د سپینو مومو د سپینو خوراکونو ډکو. دوی چې به پاسېدل د اونې نه به هغه جوله را وتوږله هغه به خوږم وه طاقتمنه به م وه لذت او خوند به م پکې ډېر و. ترنجبین ورته وي ترنجبین. وانزلنا علیکم المن والسلوى الله وی ما در باندې ترنجبین نازل بهترین خوراک او چې الله د طرف نه نیغ په نیغه کم خوراک راځي د هغې خوند به څومره فایده به پکې څومره. د دنیا خوراکونه چې موږ په کارخانو کې جوړو فایده شته ضرر یې څومره ډېر دی او دا د الله کارخانه کې جوړېږي چې الله کم خوراک جوړوي فایده به څومره او هغې کې به د انسان دپاره خوند او لذت به څومره. بس هر سار به پاسېدل او په دې اونو به د پرخې په شانتې یو پوناله کېدله او دکه د جولې په شانتې به اونې پورې نښتې وه دی به هغه راشکول او په هغې ګذرې اوقات او مړزان به راتلل. دونه به مړزان زیات و چې معمولي غوندې به یم پې څادر ور واچو نو بلا مړزان به یې لاس لاندې راغلل هغه به حلال کړل او اور به بله ور وتول به خوړل به. انزلنا علیکم المن والسلوى قرآن شریف کې الله وی ترنجبین او مړزم نه دی زمونږ د خلق ورته مړز وی. کتاب کې سلوى جدا معنا لیکي او چې کم نقشه زمونږ د لغت کتابونه ذکر کوي نو هغه سیسه ورته وی. سلوى مړز ته نه وي مړز راکوټه شی دی مړز کې غوښه هم کمی سیسه ورته وي په د افغانستان کې او دارنګې په دې غرونو علاقو کې وي لکه د کمترې عمره غټ وجود لري غوښې اعلی مزیداري غوښه پکې ډېرئ هغه سیسه او ترنجبین دی خوراکو او ورته غوښه به یې خوړه او بېغمه یې ډډې والې وې. خوشحاله خوشحالي ده صاحب د نور به څنګه چل کوو دا نور دی را باندې د بره نه دا خو
دا خبره د اکبر باچا لټان دي دام نه کوي چې انور دی نو دی کې اوس د پیغمبر څه دي په کار دی چې څه بوټې او لرګې مرګې برابر کو ځان له کوټه شپول جوړ کو یا ځان له څه خټه لوټه وکړو او ځان له څه کوټه جوړه کو نه مونته ده چې دراشه خدا سي پیغمبر الله را کړی دی چې پاغه الله مهربانه او موږ سره د الله مینه د موقع په موقع چې څه غواړو وغیره کوي نو هغه دا درخواستم کوي حالانکه رونو د پیغمبر تعلق نه د ډوډۍ سره دی د پیغمبر تعلق نه د اوبو سره دی او د پیغمبر تعلق نه د کوټه او د مکان سره دی او نه ستاره جامع سره دی هغه برته دین خی باقی کار خو به خپل کې دی وی راشه دار ثبت غواړو ډیره خد موسی علیہ السلام الله تسوال کوي بیغم او صدا سے جون بدیل زور کم چې نه به د پکی ضرورت او نه د ببوزي نه به د کوټه ضرورت او نه به د شپول ضرورت خمدیدار اوریاز براله تر سوچ بنور یو ځای بنور په دوی باندې به اوریاز وسوري به مخامخ بل ځای ور لګیده یخ یخ خشتخ کل هواګانې به وي هغه پر پاسه چلیدلې نور څه غواړي جی جامع سره بسنګ کو د جامو بس بندو بسی مونږ بدل له جامع جوړو او دا خو ګران کار دی او سنه به جوړو کم خو بزو یره دا مسله بم د حل کو اس پروا نشتا جامع به منخره نیږي دغه جامع به نه به انزلو ته ضرورت وي او نه به اسری کولو ته ضرورت وي لکه د زمانه کې خلک کوي او نه به خټ کوانی ته ضرورت ته نه د واشنګ ماشین تاجسته نه سوباله او تختې تاجسته ټول عمر جامع غوند خیرنیږي بم نه صفا ستره به بوی بم نه کوي نو ګوره دینه سم معلومه شو چې جامع نه خیرنیږي خو وجود بم نه خیرنیږي کنه چې وجود خیرن شو جامع خیرنیږي وجود ښا شنو جامع ښا کیږي وجود بین کوي جامع به بوی کوي دا پکې مراله وجود بدن پاکی صفا سترو جامه بدن پاکی نورم سغواله وکنا نه بس الله بس د خوراک تنظیم مو شو د اوبو تنظیم مو شو د جامې تنظیم مو شو د سور تنظیم مو شو د ګرمه او د یخنې تنظیم مو شو نور سغواله نه خنوز د الله لګو منه چې الله دلا دا نعمتونه در باندې پروردگار وکړل دومره نعمتونه په مقدس مکه په بل قوم نشتا کم چې په دغه زمانه کې په بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام په قوم چې دشمن یې د غرق داغه نه اخلاص کړي داغه د ظلمونو نه بچ کړي او کولاو میدان کې رهایش درک او پروردگار د خوراک او بو جامه سور یخ ګرمي راغي پوره تنظیم وکړو اوس د الله بملک منل غواړي کنه بالکل سیب تابعدار خنو داسې کو چې الله نه درخواست کو چې مونږ کوم جون تیرو د قانون راکې مونږ بشپسنګ تیرو روز بسنګ تیرو یو بل سره جنگ جګړه راشي یو پس پیسې لکو د پلار او د زوی د مال یو بل ته منتقل کېدو بس طریقې او یو بل سره تجارت کو لین دین په کومه طریقه وکاو کې اختلافات راشي پس به ختمو دا سیب تا چې څنګه خوخی وی خانو تاسو مال مهلت راکې او زه د الله نه سوال کوم الله وسره وعده وکړه چې تراشه دې کوه تور ته د تور غرتا یو 10 ورځې عبادت وکړو جو نساء ستاد قوم د پاره بز یو کتاب درکم او یو قانون بدر کوم قوم سره مشورې نه پس موسی علیہ السلام غار تلال چې کوه تور دی او التکه 10 ورځې د الله په دربار کې روجونی ولا باج علماء وی چې دروازه به روجوا او بیا ما خام ما تشواله کسین چې زمونږ روجي دي بلکې باج علماء وی چې نه دا 10 ورځې د یو شان روجوا ما تکړه په دامینس کې نه ده دغه پیغمبر الله دې لوی طاقت ورکړي د پیغمبر طاقت دا د سلويختو جنتیانو برابر دی او د یو جنتی طاقت د دنیا دا سلو ځوانانو برابر دی نو ته اندازه لګاو چې د پیغمبر طاقت د عام سلورو زرو انسانانو د طاقت برابر طاقت دی 4000 سلور زر ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی الله طاقت ورکړو 10 ورځې روزه اونې ولا اوس 10 ورځې د الله په حکم چې روزه اونې ولا نو د روزه سره کستاسو خیالي د خلین یو قسم خاص بوی دي دا بوی د خلین نه دی دا د معده نه راځي معده تشي دا غې نه هغه سام بلاس راځي په خله خدا خلین زی د خلې غاخونو کې خام لګوندې د غوشي خیرنواله راشي نو دوی چې دا سبا وکما چې الله له ملاقات لازم چې خلم صفا کم غاخونم صفا کم نو د مسواک او حضرت موسی علیہ السلام اور مضبوط مسواک او خله پاک کړه چې پروردگار ته هغه مخصوص ذات ورغه
او الله ته التجا کوي وی تا مسواک ولی وو ما چې الله خله می پاک شي د خلی بوی می ختم شي خلی نه بوی می تا پته نه لګي چې درو د جدار د خلی بدموی په ما د مشک او عنبر نه اعلی او مزیدار لګي تا باندې خو ما روجه دیر شو د دې د پاره ونیوله چې ستا د خلی نه دغه بوی روان شي او دا بوی په ما خشتمه دار لګي نو هغه چې کم اعلی بوی باندې په مسواک لري که لس ورځې بیا روجه کا څلوېښت پوره شي لس ورځې موسی علیه السلام نور روجه ونیوله دېرش چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار کې دی چې موږ ته خپل پیغمبر دېرش ورځې پوره یادې کړې وې دا خو دېرشو نه خبرې زیاتې واورېدلې نو په قوم کې خو هر قسمه خلک د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي دا هغه خپل نوم موسی و د ده موسی نوم دی او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي موسی علیہ السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون تربیت وکړ الله تعالی ته پیغمبر جوړ کړ دغه موسی چې سامری دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بنی اسرائیلو ماشومان وجل مور یوړه چې د ما مخکې علالی راشه چې د بیابان کې به وغورځومه نو بس که مړ شو بیابان کې او که 400 کل زما د سترګو وړاندې خو بني بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې او مور یې راله هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه ګوره الله جیبه نظام جبریل علیه السلام به راته او دغه موسی سامري تربیت یې کو کافر ته جوړ شو لوی کافر و موسی الذی رباه جبریل کافر هغه موسی چې جبریل علیہ السلام تربیت وکړ هغه نه کافر جوړ شو و موسی الذی رباه فرعون مرسل هغه موسی چې فرعون تربیت وکړ هغه پیغمبر جوړ شو دا یو عجیب نظام دی د الله خی د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي دا نوح علیہ السلام په کور کې داغه بچی پیدا شو کافر او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی دا ابو جهل کور کې اکرمه پیدا شو اکرمه د پیغمبر علیہ السلام جلیل القدر لوی صحابی دی جوړ شو پلار یې څوک د فرعون په کور کې داغه بیبي آسیا کم خزه وا د فرعون لور هغه کم جنې وا او کم انداز ته رسیدلې ده دا د الله یو خپل نظام دی بس او یو خپل پروګرام د پروردگار روان دی او د خپل قدرت نخې خی دغه سامری د جبرئیل علیہ السلام چې په کم ساروی راته او خپه کې خودا دغه لاندې هغه علاقه غزیبه تک شین شو او چې ځای باندې چې به د جبرئیل علیہ السلام اسپه کې خودا تک شین بشو پر پیدو بشو خوره جمع کوله چې دی خوره کې څه کمال شته خو خيارو خو چې کله بنی اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تختیدل داسې خو نشو تللی د واده په بانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړي مونږ کې واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي راغونډ کړي مطلب دا چې مونږ خو به د شپې وځو د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلي نو هسې نه دوی را باندې شکیان نشي نو دا به دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او موږ نه کالی او زیورات وړي دي نو شک به نه ځکه ویښ دی او شمې ډیوې بلې دي چې پکې واده دی هغه کالی خو دوی سره و فرعون او قوم کې هلاک شو سامري وسو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړه چې دا کالی راغونډ کړي دا خو حرام دي دا خو د فرعونیانو د قوم دي او دا مال راکې چې موسی علیہ السلام راشي نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څه وکړو اوس یې راغونډ کړي قوم هم وایي چې واقعي هارون علیہ السلام هم په خپل اعتماد کې واغېست وی چې دا کالی خو راغونډول پکار دي ځکه دا خو پردي کالی دی او حرام دي راغونډ به کو کې به چې موسی علیہ السلام راشي غنه وت تاسو کو چې سره موږ سوکو سامری ځان سره کې خودل دبا د کالو جوړولو کار کو دا لو به وکړل چې هغه کالی ټول ویل کړل او د پزمکه کې یو قالب جوړ کو د خټه د سخی په شکل کې هغه کې دا واچولو ویل کړل او د سخی او شکل ته جوړ کو او د نه ډټ کډډ او کومه خوره چې د سره د حضرت جبرئیل علیہ السلام د اصدق پووا هغه پکې مینس کې ورواچول چې ورواچولا د هغه اوازونه شروع کړل لکه څنګه چې سخی आवाज کوي
سړی له موقع په ګوتو ورله. بعضې خلک خو وي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان خو د زړه نه اسلام نه یې خوښ. بعضې سړی ځان ته مسلمان وایي د زړه نه اسلام نه یې خوښ. یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي عبادت نشي کولی هغې له باندې جوړوي. کله به یو منځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټیکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روجې پورې خندا کوي. وی ځان ته به مسلمان وایي خو یاره عبادت نشي کولی، عبادت سره شوق نشته. بانې به لټوي نو چې کومو ایتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول. دغه رنګې سامري مقومون تله ملګري ځان له پیدا کړل. وی ګوره موسی علیه السلام تللی دی کوهي تور ته، خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی دی. تاسو دا دې ولیدل که نه؟ دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کوي چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی، دا خدای دی. نو ګوره دی خو مخکې پاړه کې هم د هغه شرک هغه بیماري پرته وه، د کفر هغه مرض یې کې پروت و. په کوم قوم به تیر شو چې شرک کوي دی به مو تړو خار اختی ده چې موږ له هم داسې یو بوتي چې موږ سجده ورته ولګو. ما درته مخکې ووایي بس بعضې کسانو فورا د هغه عبادت شروع کړه چې واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړه. هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی، د قوم ته ورته مینت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی، انتظار وکړئ موسی علیه السلام. نه موسی علیه السلام خو موږ 10 ورځې تېرویلې وې، واده خلافي یې وکړه، چا وې مړ دی، چا وې خدای ته رک شوی دی، لویه مسله جوړه شوه. څوک عبادت کوي د سخي، څوک یې نه کوي هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ. څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی. هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه، الله ورته الوی چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی، دا لنجه شوې ده. او الله ذوالجلال تورات ولا ورکړه، خشتا د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوي. ها دا ستا کتاب شو، دې کې ما د عبادت طریقې درته ښولې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوئ، کم عبادت به کوئ. دې کې ما د ژوند د تېرولو چل درته ښولې دي چې زندګي او ژوند به څنګه تېروئ، جګړه هم پېښه شي په څه به یې ختموئ. او دې کې ټول ستاسو د دنیا د ژوند د تېرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې د عبادتونه هر څه پکې پراته دي. زوړه قوم دې ګمراه دی، خراب شوی دی. چې څنګه دې راغې قوم ته او قوم یې وکتل او صاحب لوی قصه جوړه ده، اوس خیر او قوم عبادت کوي. حضرت موسی علیه السلام خو لاول په خپل رور ورمنډه کړی. هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا رور ته مشر و، رور پیغمبرم، خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې ته ما پرېښودې نو تا نه قوم ولې ګمراه کېده، ما پسې ولې نه راتلې، دا تاسې چل کړی دی. هغه د دې سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو او ورته وایي لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي، ای زما وروره زما سر او ګیره مه نیسه، د مور زویا د ته څه کې دشمن په ما خوشحاله، ما خپل وس کړی دی، خپل نصیحت مې کړی دی چې نه مني زه څه وکړم ورسره. او د غصې نه هغه د تورات هغه تختې په ځمکه تې پرېوتلې، کېښودلې، بیا ویې غورځولې. غصه دی، دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي. او فورا ورغې هغه سخی راواغېسته چې تاسو دې ته خدای وی ولېږي اوس ته خیمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی. تیلې یې ورته که ویې سوځو، که دا خدای وی نو ځان دې بچ کړي د سوځېدو نه که نه. خلک خو پوه شو چې واقعي موږ څه غلطي کړې ده، موږ سلوی جرم کړی دی. هغو که خدای وي نو خدای به څنګه سوځي، دا خدای دې وسوځېد. او سامري ته وي تا دا چل ولې کړی دی، تا هم نه پرېږدم، تا هم برابروم. وایي ما خو نور څه نه دي کړی، خو دا غزرو نه مې سخی جوړ کړ. قبضت قبضة من اثر الرسول، د جبریل علیه السلام د قدم خاوره وه او مې پکې واچوله، دا چل یې جوړ کړ. زه څه خبر یم دې ولې دې ته سجدې کولې، زه یاره وایي تا وجنم نه، تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر هم دغې سرګردانه ګرځې. ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارخ لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به وایي چې لا مساس ګوتې مه راوړئ، ګورې ما له ګوتې راونړئ. ځه ستا دپاره دا سزا ډېره ده، خطرناک جرم دی که نه، لوی سنګین جرم او لوی سزا ده. د دې واقعې نه مقصد مې څه دی؟ یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعه ذکر کوي، مقصد څه دی؟ د الله حکمت سره. الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي. الله خو مخلوق نه مشغولوي، دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي. دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو بارانو کې یو نعمت ورکېدله، پکار چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي. تورات ورته میلاو شو،
موسی علیہ السلام ته قوم وی موږ توبه وباسو، ډېره ښه ده. ځکه چې لاړ شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو، الله ته به حضور کې وجاړو، توبه به الله قبوله کړي. 12 کسان راکې مالا، 12 قومونه د هر قوم یو مشر راکې، او یا کسان خطا شم، او یا کسان راکې مشران هغه راکې چې چا د سخی عبادت نه کړي، چې ما سره کوه تور ته لاړ شي. لاړل کوه تور ته، چې لاړل الته کې الله ته جاړي چې الله زمونږ د قوم د سخی عبادت کړي دا معاف کړه، توبه قبول کړه. مونږ جرګه سپارش راغلی چې موسی علیہ السلام سره کله الله خبرې وکړلې د قوم کې خو هغه خوان راغی، او دا الله دا خبرې به څنګه موسی داسې کار دی چې مونږ تا نه منو، ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي. تا سره چې خبرې کوي مونږ ته څه پته لګي، ځان نه جوړی او که دا سره خدای کوي. دا یو نعمت د الله موسی علیہ السلام دی چې صبر وته کوي، او الله هم ډېر لوی صابر دی. سړی کوتک موته ونیو او دغه ځای مې ټول دربولې چې موږ الله پاک سره خبرې وکړو. موسی علیہ السلام یې جاهلانو دا څه یاره دا به هم دله ومن خرازه یو ورځ الله سپینه غوندې نازله کړه، الله چې کومې خبرې موسی علیہ السلام سره کوي دوی اوري. بیا څه وایي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. یاره دا څه پته لګي چې دا خبرې چې د پیري دي او که د بل چا دي، مونږ ته الله ځان وښیي چې مونږ ووینو الله. فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون، یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه دی او یا وړه مردار شو، مړه شو. ظالمانو تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ، او د هغې نه پس وایي چې مونږ ته خدای ځان وښیي، او که نه ښیي مونږ ستا خبره نه منو، تصدیق دې نه کوو. موسی علیہ السلام هلته په ژړا شو چې خدای پاک دا خو بعضې بې وقوفو خبرې وکړې، نو خدای دا دې څه وکړل، هلته به دې وجلي وو که نه چې زه قوم له ده چې او یا دې بوتلل توبې له نه هلته مړه کړله. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، دو درې قمقلو خبر وکړه نو الله دومره غصه دله درله، دا به د قوم سره سترګې څنګه لګو. ډېره ښه ده، جمدي بیا کوم درته واپس یې را جمدي کړل، چې را جمدي کړل توبې استې مونږ معافي غواړو. ښه د قوم دپاره وایي د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس نه قبلوم، زما دومره نعمتونه در باندې وکړل، او کله د سخي عبادت کوئ، کله د بوتان غواړئ، کله وایي خدای دې خبرې وکړي. دا پکې تاسو هغه مشران یې، منتخب قوم یې، او کله وایي خدای دې ځان وښیي. به د دې توبه بالا قبلېږي چې فقتلوا انفسکم مړی کې چا چې د سخي عبادت کړی به دا به ځان وجني، او یا تاسو ورته ونښلی مړی کې. دوی خو د الله زور ولیده، واپس ترې رالل، ویې وروره چې چا د سخي عبادت کړي دنیا غواړئ که آخرت؟ نه بس مونږ خو آخرت غواړو. ښه نو بس راځئ آخرت غواړئ، سزا هم دا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې، یا څوک زنا وکړي واده کړي سړي جینۍ او سنګسار یې دل دي، دغه رنګې ستاسو سزا ده. ډېره ښه ده. بس شروع پرې وکړه، تورې را واغېستې. هلته موسی علیه السلام خدای ته په ژړاو چې الله که دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په چا چلوم، دا دین به مې څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي. نو څه په هغوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې. بعض علماء مفسرینو لیکلي دي چې په یو ورځ په والو ټکولو او 1000 کسان پکې مړه شو. نور الله توبه قبوله کړه، معاف شو. چې توبه قبوله شو معاف شو، اوس به څه کېږي؟ اوس داسې وکړئ چې ځئ شام ته. شام کې بیت المقدس دی، او په بیت المقدس باندې یو جابر قوم د عمالقه د هغې حکومت دی. لړ شئ هغې خلکو سره جهاد وکړئ او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ، او دغه ملک ستاسو په حواله. رونونه او ټپولجي ډېره ښه ده، دا خو اسانه خبره، خو دنیا خلکو شمېر نه وتی، او داسې چې په یو څپېړه دله دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو موږ به د ښې نه یو. زنده‌باد سره روان دي، موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته مخکې دی او دوی ورپسې دي. چې هغه کلي ته ورسېدل، یو ځای کې دمه کوي. موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد خو څه طریقې که نه وي، او بلاول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي، څنګه خلک دی څنګه نه دی، لار رو ګودر برابر کړو، نو بیا به موږ جنګ کوو. موسی علیه السلام ډېر ښه 12 کسان د هر قوم مشر یې واغېسته، وي تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګئ، په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ، بیا راځئ. دا مشرانو دا چې لاړل عمالقه پې پیښ شو چې دا خو څوک دشمن جوړ له راغلی دی، او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره دیره دی. یو کس راغی دا 12 واړو ته چوکه ونیوه،
او 12 سواله په مخ کړل او په کوټه کې بند کړل. اړ لوی پهلوانان او مضبوط خلک مشر ته پیش کړل، صاحب مجرمان جاسوسان هم نیولې دا وجل غواړي. هغه وته مشر نه وجنه ما دا څه کې دا پرې ده خپل قوم ته بلال شي زموږ د طاقت بیان به وته کی هغه به یریږي حمله نه وبچو. دې چې سنگرال موسی علی السلام ته الو چې سبا خو تکړه خلک دي بادر یې سونه تکړه دي کدا یو ډیرم پهلوانو د 1200 مقابله کولی شي کم ځای کولی شي، لیکن دا به خوندو. موسی علی السلام دې ته وې دا څه کې چاته غږ مکوي، تاسو به وقوف تو کړی، تاسو بوزدلی کړی دا څوک چې خبر نه کې. موسی علی السلام دې ته وې دا څه کې چاته غږ مکوي، تاسو به وقوف تو کړی، تاسو بوزدلی کړی دا څوک چې خبر نه کې. او موږ حمله کوو په باندې ما سره الله وعده کړی چې دا کلمه مال الله راکړي. مثلا الله او تاسو د فرعون مثالونه دي، خدای غرق نه کړ، هغه قوم الله غرق نه کړ، ما سره به الله وعده کړی دا او دی خدای نه خید الله لیدم وکنه. خړې راخره دوه کسه د موسی علی السلام په خبره پاتې شو، غلس کسان په قوم کې وګرځیدل چې ګوره پام غږ مکوي خو ګډېر زور ور خلک کلاله ټول وجني. موسی علی السلام چې دی ته بیا وې چې څنګه چل بکو جهاد د لپاره تیاری کو، ګوره څومره سپک لفظ اختیار کړی. قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. مونږ جنگ لنه راغی ته خدای دې پېښه او جګړه پېښه زه ته خدای دې جګړه کوي. مونږ ممدل تناسو مونږ داخله نه پکار او نه زموږ بیت المقدس پکار. اوس وایي تاسو فیصله وکړئ د الله نعمتونو ته وګوره او د دې سپیرو هټ دړمه ته وګوره هم لیدل ارسه. او دویم اوس کا مونږ یو خدای دې مساتره داسې حالاتونه خو مونږ نه پیغمبر لیدل، د پیغمبر معجزې خو مونږ پستر ګونې دي لیدل بیا الحمدلله منو. پیغمبر مو پستر ګونې لیدل الحمدلله بیا منو. دی خو پیغمبر په موقع سره موجود دی، داغه معجزې ویني، هغه د کانی نو به ولیدلې، هغه ترنجبینه او هغه سیسه ولیدلې، د جامو هغه نخرین والی ولیدا، اكو هتور کې د الله خبره ووري دی، هغه مړي چې واپس جمدي شو ارسي ولیدل او سره داغې دونه نافرمانی. بس الله وی تاسو نه په مرګ نه په کوته کې سپیرو، بس یو فیصله ده چې تاسو وای دا ځای خدي نو تاسو باندې دا مقدس ازمکه بیت المقدس سلويخ تو کالو د پاره بند شو، حرام شو در باندې. هم دې ازمکه کې به ګرځي نه به یو خاطلې شي نو بل خاطلې شي. زه سپیرو چې څنګه تاسو دا کم جون وخت هم دقه سی بنه سلويخ کالا پاغه دشتو بیابان کې د دوی جون شو سلويخ کالا. او دا ډیر لویا تقریبا چې دا 90 میل یو طرف او 27 میل بل طرف، لسکم 100 میل یو وګدواله او 20 میل پلنواله دا لوی دشت علاقه را. بس دا تاسو دې کې به دینه بار بنوځي نه وته شي. الله یو نظام دی، نه اعتقالات وکړو نه وته جیل کا دی و پاسې دل چې مونږ زو ما خامه پورې چکر به وو ما سوتنه پورې چې ستړي بشو ځای کې بود شو چې واپس برا پاسې دل پاک قزړه ځای موجود چې کم نه روان شي. موسی علیہ السلام خو پیغمبر دی، خو جدا کېدی نشي. هارون علیہ السلام پیغمبر دی، جدا کېدی ته نشي. هغه مر سره پاغه ځای کې وفات شوی دی. سلويخ کال الله دا سزا ولا ورکړه. دا ولې رونو دا الله د نعمت قدر نه کوي، شکریا نه کوي، ناشکری کوي. او سره د دې نه چې د پیغمبر نخې نشانی اینی او د هغې سره سره د الله د حکم نافرمانی کوي. نو حضرت موسی علیہ السلام له پروردگار عزت ورک. قارون پڑھ کے سوچو کو چې دا څنګه چل دی دې لکتا وګوره مالدار زیم. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړو چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لوی ډلې ګرځولې، یو کسی کنجانې نشوې ګرځولې، لوی ډلې به د خزانو کنجانې ګرځولې. نو خشته زیمه مال ما سره دی، نوکران زما دي، او خان او ګډه چیلې او زمکې زما دي او عزت ده دی. حضرت موسی علیہ السلام ته اس کی مو سازش جوړ او ډېر خطرناک، دومره خطرناک سازش. یو خزله پیسې ورکړي وی دا پیسې والا، او چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو ته به پاس او په د به الزام ولګي چې دی موسی علیہ السلام خو ما سره بد عملي کړی. دا څومره خطرناک الزام دی، ګوره څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی.
حضرت موسی علیہ السلام قوم ته پاسه تقریر کو او د بنی اسرائیل او خزنر ورته ناستی هغه له الله پیغمبر له الله ډېر لوی تاثیر ورکړي. اخذ پاسه دا او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړه غونډه چپ شه اے خلکا ودا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او میانس کې راده دا حالت ته او چې دا خبره وکړه بس موسی علیہ السلام باندې الله چراغ چې خدای دا سو شو خزل आवाज ورکو غلطه دی وی استاد په هغه ذات قسمی کې د واسمانونه پیدا کړی او دا زمکه پیدا کړی رښتیا وایا غنی دا سه خیره در تکوم چې پته به درته وسولږي خداوړه کېدا او پیاره شو وې د معافي غواړم ما معاف کا وی الوایا وې دغه قارون پیسې را کړی هغه دولت را کړی دی او پیسې را کړی چې د الزام بلګي علی وی فورا موسی علیہ السلام فورا زمکه ته حکم وکړ هغه خو پیغمبر ورته پته چې د ما خبر الله مني وی راکاګه دا سړی زمکه اوسله د قارون په کې وردن نشو د چغه جوړ کړه موسی ما معاف کا اخذر معاف کړه مسمانه غلطی شوی را ما معاف کا وی راکاګه زمکه نور راخ رو بزمکه راخ کا او د بچغه والے چغه به والے چغه به والے تر دې حد پوره چې زمکه مکمل غیب کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې په دې پوند باندې پزمکه ته کتابيږي دا رد سزا ده او رو بلاندې کېږي او تر قیامت پورې هم دغه سزا ده. الله دې مسدي دا الله د قهر سره ګوري څه سم نه دي. سازش جوړ کا حضرت موسی علیہ السلام ته او دا سه خطرناک سازش چې پیغمبر بدنامول چې دا د پیغمبر بدنامی راغلی وستاسو ته خیال چې مولا دې دا سه بدنام کړه هغه خبره ته بیا سوګوږي هغه پس بیا څوک منس کوي پراپګاندا ور پس خلک کوي د دین بدنامي وسره راځي مقصد دا چې دې به بدنام کم خلق بماته متوجی شي الله ته حضرت موسی علیہ السلام او ساتو دے الله په خپل قهر او غضب کې گیر رب العالمین موسی علیہ السلام ته دا پیغمبر الله سره خپل نیاز کوي ویوله دې په یخ شو یا والله موسی علیہ السلام په پیغمبرانو کې د جلال خاوندو تیزی پکې ری راو وی معافی خو دې نه ډېر زیاته وغوښته او معاف ته نه وی الله ما څومره خطرناک جرم وکړ او په مې سونه خطرناک الزام لګاو نو دې د پاسه به ما څنګه معاف کړي وی ګوره معافی دې نه وغوښته معاف کړي به دې وی تا ته سونه په سونو چغې درته واله معاف نه کړ معاف دې نه کړ او کماته دغه وخت یو چغم واله ولو ما معاف کو حالانکه الله په خپل پیغمبر ډېر خپګي دا الله خو ډېر لوی رحم او ډېر لوی کرم او مهرباني ده کنه اغلم دغه وخت کې دا سوچ اډوراته نه چې الله ته چغه وا موسی علیہ السلام ته आवाजونه کول موسی علیہ السلام له خو له پخ کړي لې ولا سوځول دغه رنګ حضرت موسی علیہ السلام چې کله فرعونیان الله غرق کړل یو لوی میدان دی وادي تی هغه تلا الله په ډېر لوی احسان وکړ په قومي په وادي تیه کې ورته الله چینه پیدا کړ د یخو مزیدار او خشته او بو چینه او سورې پکې نو دومره چغې درته والې معاف دې نه کړ او که ماته یو چغم والې وې حالانکه د خدای په پیغمبر الزام خود پیغمبر خود خدای رسول دی دا خو خدای ته سپک نسبت دی الله په خپه کېږي او که یو چغې ماته والې پاسات په معاف کړ د خدای رحم رونو ډېر زیات دی لیکن ان بطش ربک لشدید د خدای قهر او د خدای گرفت او د الله نیول دا ډېر زیات دی او د حضرت موسی علیه السلام واقعا دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 2912 د حضرت موسی علیہ السلام زمانه ده فرعون خدای سره د مرګرو غرق کو او حضرت موسی علیہ السلام پورې ود دریابنا
دریاب نه پوری وت یو لوی علاقه وا بلقا دا غ علاقې نومو پاغې د حمله اراده وکړه مرګري تیار کړل چې ورزو په دې خار باندې حمله کو چې دا فتح کو دغه بلقا کې یو نیک سړیو بلعم نومو بزرگو نیک سړیو د الله عبادت وکاو او دا هغه زمانه غټ عبادت بدو چې سړی به جونګړه کې دی راو یا په یو غار کې به دی راو ځان لبناستو نه به خزوا نه به بچیو اګه چا به خزه بچیمو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تیر کی چې د الله عبادت وکي د دې بلعم خو خزوا خو ډیر زیات الله ته نږدې او پروردگار دی بلعم لیو نعمت ورکړو دا دعا دا قبلې دو چې د بکما دعا کول نو هغه دعا به الله قبلولا د دنیا د مخلق راتلل او چا به ورته خدعا به او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړیو دعا به کول الله به دعا قبلولا کله چې حضرت موسی علیہ السلام په خار د حمله اراده وکړه د خار خلق و بادشاہ ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی فرعون د سره مقابله ونکړې شو د فرعون لوی لخر د په مقابله کې په دریاب غرق شو نو چې فرعون مقابله نشي کولی د فرعون لخر نشي کولی موږ به سره مقابله وکړو موږ مقابله نشو کولی قصبه کو ودا سو کچستا په دې رعیت کې او سړی دی بلعم هغه ته وایي چې د موسی علیہ السلام ته د بنی اسرائیل ته خیره وکړي ډېره ښه ده بادشاہ د بلعم تراغې ورته کېناسته وی ګوره زمونږ په علاقه د حملې اعلان موسی علیہ السلام کړی سره د مرګرو او مونږ یې طاقت نشو لرلی ته مهرباني وکړه د ته خیره وکړه چې دې تباه شي بلعم ورته وایي چې داسې خو نشي کېدی زمو د هغه خو یو دین دی زمو داغه خو یو مذهب دی داغه مذهب اومنه داغه دین اومنه زمو داغه یو دین دی جوړه براشي حمله در باندې نه کوي بادشاہ درې کار وکړل ګوره بعضې بادشاہ خياري د دنیا په لین دینو خياري یو خدا دی چې د بلعم ته پولیس والا مقرر کړ چې در نه بارو نه تختی وی تا وجنو پریدو دینا چې ستاو داغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي خو ته مرګرې بیا تا بیا چته پریدو کاغه حمله وکړه نو مونږ بلاول تا وجنو ستا ښځه به وجنو ستا بچي به وجنو تا په خپل اقرار وکړه چې زموږ د هغه یو دین دی معلومیږي دا چې تا په طرقې خوشحاله نو کاغه حمله وکړه تا پریدو نه یمبرک دویمې دا چلو که چې د ښځې ته واسطه جوړه کړه او هغې له پیسې ورکړې بعض انسان د ښځې د نه مجبور شي شیطان هم د بعض نیک انسان ښځه ولمسی او د ښځې په دام کې راولي نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوری ښځې ورلو لمسول او ښځې له لالونه او جواهرات او کالی او سره او سپین پټ راولېږل چې دا خاوند دې مجبوره کا چې موسی علیہ السلام ته د هغه قوم ته خیره وکړي که نه نو ګوره پریدو ممنا او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مالم در درکو دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې دی بلعم له راولېږله چې تاسو لاړ شئ ورته نصیحت وکړئ او که دې څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول وله ورکوم خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دی ورته خیري وکړي د خیر الله قبلی بلعم په دې درې وجو باندې را مجبور شو هلته ورته ښځه لګیا ده چې سړیه که دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو موسی علیہ السلام خو دیرا چولې د خیمې یې لګولې دي لښکر یې تیار کړی دی او اراده لري زمونږ په دې قوم حمله کوي په دې ملک نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي بادشاه موږ نه پرېږدي مام وجني تام وجني بچي م راله وجني یو خیره ورته وکړه هغې خو پیسې اخېستې وې ښځې هلته جرګه لاړه بلعم ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلی روانېږي موسی علیہ السلام زمونږ وطن روانوي خیره به کې بل خوا د بادشاه دبه و پی پولیس پی مقرر دی
چې که موسی علیہ السلام حمله وکړه نو به دی وجنو غریب مجبور دی یو خر په خر باندې سور شو او یو غر ته به ته په غر کې به د الله عبادت کو خر روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیہ السلام ته خیره وکم او بادشاه خيارو هغه به په دې چې الله نه تختی کسانې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړي چې تاسو د خیرو ته غوږ کېږدئ دی به جدا کېږي ستاسو نه چې پلا رضی هغه ځای کې خر را پرېوت خر نه ځي دی را کوز شو هغه خر له دیکې ورکوي چې دا خر پاسئ وی خر ورسره خبرې شروع کړې دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې زه تللی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی ما نه پرېږدي مخکې تلو ته زه څه وکړم دی په دې م پوه نه شو پیسم ذهن ته راله جرګم راله د خپل ځان سوچم راغی خر یې پاس او روان شو هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړ ځکه دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده او زما رونو د دې نه مخکې استخاره کړه ورګه استخاره کومه استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلو چې ګورې پام کوه غر کېږه که موسی علیه السلام ته دې خیره وکړه که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي دا قاعده ده زما وروڼو دا ټول مخلوق را یو ځای که دا ټول مخلوق حضرت عبداللہ ابن مبارک نے چاہتا پوسو کو وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غور دے او کہ عمر ابن عبدالعزیز غور دے حضرت معاویہ صحابی دے او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دے لان دے درستو دے سرا دینا چا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دیر انصاف دارو پا دنیا کے دیر انصاف قائم کرو وی عمر ابن عبدالعزیز غور دے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مبارک ورتوئی وی وجود در علی غنی غنی کا وجود میں ویختو دریدل وی کدا ټول دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غند سړونه ډکه شي دا ټول دنیا نو د معاویه رضی الله عنه د هغه اس چې د پیغمبر علیه السلام په مرګرتیا کې په جهاد کړی دی دا غاس د خپل خاورې تم نه رسیږي چې د حضور پاک او چته صحابه او چته رستو خلق نو کټول امت را یو ځای شو نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلق زمارونو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسیږي پیغمبر له الله لوی مرتبه ورکړې ده نو درې ځله د استخاره وکړو درې ځله وته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودل کېږي چې بلعما بېشک عبادت ته ډېر دی ستاد خیره مون قبله ته مون مستجاب الدعوات ګرځولې خو ګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي ګورې خوند یې ونه که لاړ یرم ده او لالچم دی دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي باید سړی ویریږي ځکه نبی علیہ السلام مبارک چې دعا کوي نو هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن خدای ما د بزدلۍ نه وساتي بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی حق نشي بیانولی او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ توجم دي رښتیا خبرې نشي کولی او دې خوار ته دواړه پیښ دي یرم پې د بادشاه ده او طمع او خدم ورته لګیا ده خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو دا خلق د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلی دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي بني اسرائیل نه یادوي وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کوي هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې نو خپل قوم ته دې خیرې شروع کړې او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخی چې بلعم دې غرق شي ته خدای ظالمه مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې وی قسم دې جبه اخ واړو مو دا تاویږي دی بل طرف ته غرقم کړم تبام کړم ظالمانو
موسی علیہ السلام نوم علم اغه ناراضی په جب خپل نوم راضی خیراغت کوم خپل تان تراجی کېږي او بنی اسرائیل په خله علم داغي په استاسو نمونه په خله راضی اغه ناراضی جب اخواتاوم ادي خوراګردي غر کړم رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا کو چې لکه د سپیه جب بار راوته دینوم تر ورسېد جب ته وې ځان دشو دا د خدای فضل دی د سپیم جب د زمونږ جبې دی د سپی جمع کم دی پرته لاندې ویزان دی لاړې ته بیږي او د انسان جبه پروردگار په شونډو په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلې ده دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله خولی شي چې انسانه ګوره زه دام کولی شم چې جبه درنه ویزان ده که مو ځوړندي او لاړې ته بیږي در سره مې څونه احسان کړی دی غاښونه دي جبه ده دی له مې درله غلاف جوړ کړی دی شونډې مې جوړې کړې دي او د دشمن میانس کې مې بنده کړې ده غاښونه خو د جبې دشمنان دي که معمولی غوندې لږ غوندې غاښونه خطا شي او جبې په دامینس کې ګیره شي وینې ته وبهیي او څونه انسان په تکلیف کې شي دغه جبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت یې څوک کوي الله کوي او د شونډه غوندې لویه قلعه ته تو کړې ده د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي پټې دي د بلعام جبه ویزانده شوه خلکو ته وې غرق کړم تبام کړم غرق شوم بس پیشو چې دا خو زه غرق شوم د پیغمبر ته خیریزه کوم غرق شوم وی راشه بس د خاصم غرق مستد یو چل خیمه هغه چلو کې نو د موسی علی السلام قوم با رستو شي نور خو څه جوړ نشو وی سوکو وی جنکه راواله جامع و تخشتا واچوي سرونه ورته سر تور کې او بنی اسرائیل او د موسی علی السلام په لخر کې وردن نه کې سامان ورکه چې پاغوي سامان خرصول شروع چاله چاکوان ورکېل ته وخرسي چاله بل شي ورکې د خوراک سامان چاله جامع ورکې او خشته کې خپل کې چې د موسی علی السلام په لخر کې وردن نشي او سامان ورکې پارزان قیمت ته خرسي او کله موسی علی السلام چې تقفاو جو خلق ورته قتل نو دوی دی مسکا کوي چې هغه وتر مایل شي او که چا وته لا سچونه انکار دی ورته نه کوي بس پدې به د موسی علی السلام قوم شکست مونی په بل نه شیواله اقا چلے وکړه بادشاہوی بس داسی جنکے خشته خوبصورت تیاری کړي او د خرید و فروخت سامان ولا ورکو ای ورچه بنی اسرائیلو کې دا خرڅوي او هغه سره ګډ ګرځي که څوک لاسم درتا چې انکار باندې کوي ډیره خده جنکے تیار شي سامان ولا بادشاہ ورکو او ورځي وي او که پیسې درکې سامان د بادشاہ دی خو پیسې درکې پیسې ستاسو دي ارزانه باندې خرڅوي پیغلی جنکے تیار کړي خشته خوبصورته خشته جامع او تواچولې وختم سټایل وغیرہ ولا برابر کړل او په بنی اسرائیلو کې وردن نشي سامان یې خرڅو دې لپاره چې دا غوي ځان تر مایل کی موسی علیہ السلام خبر شوې دا غوري غم جوړ نه کې دا خزي پرې نه ده خو خزي خورادن نشي وي پسو سونو جنکې دي پلارو کو څوک ګرځي څوک یو شي خرڅي څوک بل خرڅي او دې زمانہ کې امدا ششته کنيسته دا غوړیغه طریقه را روانه ده د امریکا او د برتانیې او د کافرو دا یو سازش ته سم دا جنکه په دې لارو کوسو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅي څوک شیمپوان خرڅي څوک صابون خرڅي څوک در باندې چای خرڅي څوک در باندې چینی خرڅي څوک پنسل خرڅي څوک پینونه خرڅي او ځانونه جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیټ جامه او سر تور کړي او څوک په کوسو کې دن نه ګرځا څوک بازارونو کې ګرځا دا صد پارا د کمپنی مشهورتیا کو د صابون مشهور شه صابون د کمپنی مشهورتیا کو د شیمپو د کمپنی مشهورتیا کو د تیلو د کمپنی مشهورتیا کو دا د کمپنی مشهورتیا نه کوي مسلمان کشر کل بے غیرته کوي هغه شی دې کنه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیہ السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته خلاغه طریقه روانه ده لارو کوسو کې جنکه ګرځا ولی الکان دی وتبګوري ځان دې جوړ کتا تبالک ولی نه ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله اکبر څخه پیغمبر دی په خدای باندې قسمی سړی حیران شي ساجب الفاظ فرمای وی خدای چې د کور نه باروزی د کور نه بار شیطان شکل کوي دا خدای د خلکو په نظر کې ډولې کوي که بدرنګ خدای ولینی د ډیران د غردولو خدای ولینی خو شیطان څه چل کوي
استشرف لها الشیطان، شیطان کوشش کوي چې خلق دې ته وګوري په توجه په غور باندې. دې وجه نه چې د ښځه د کوره باروزي په غټ پړونې او غټ څادر کې دې پلان پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شوه؟ دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربور خپله نه لري، ولې ظلم کوي؟ سکول نه ماشومان چوټي شي، وړې وړې ماشومان لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ دا ولې ظلم کوي خلک؟ دا ولې ځان سره زیاتې کوي؟ ښځه حیاداره هغه ده چې دا په پرده کې کور کې کېږي. دا خو ظلم دی خپل اولاد سره، ښځې سره ظلم کوي. ته د خور سره ظلم کوي، د مور سره ظلم کوي، زیاتې ورسره ولې کوي؟ زمارونو نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې دپاره خسړو له دعوت ورکوي د ګناه، هغې ځان ته رامایل کوي چې ځکه نور څه د ګناه نظر خو به وشي که نه، او چې دا نظر د ګناه راغې د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي، ختم شي. مسلمان چې کافر وي په دقه به وي، په بل طریقې نشي والی. دی چې بې غیرته شو د نه د الله امداد پورته شو. نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو کې تیار کړو، دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې داسې دا جنکۍ منه کې دا وشړی دینه سودا وانلې دا پرېږده د خپلو ځایونو ته. لیکن بعض هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته، د سترګو ګناه خو شته، د غوږ خو شته. بعض هلکانو هغه جنکو له څه ټونګې مونګې ورکړئ. الله څه چلو کو؟ وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته، په یو ورځ 80,000 کسان ترې مړه شو، یو ورځ سره 80,000 کسان مړه شو. او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا د بعضې هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه او برباد شو. دا د څه د وجې نه؟ دا د نظر د ګناه د وجې نه. لعن الله الناظر والمنظور الیه. رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتي، او که څوک ځان له داسې شکل جوړی، داسې جامه جوړی چې خلک دته په بد نظر وګوري، که سړی دی او که ښځه ده، په دغه د خدای لعنتي. رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. قرآن شریف کې دی که نه دی؟ مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ، مه ګورئ، حرام نظر مه کوئ. اور پسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ، هلکانو ته مه ګورئ. سړي به ښځو ته نه ګوري، ښځې به سړو ته نه ګوري. دا ګناه ده، سخته ګناه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو، اور یې بل که چل نه ورته ولا چې دې اور ته به دې غورځو څنګه؟ هغه په میلونو لرې تاو کوي. دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو، موږ خو دې ته نږدې کېدیم نه شو. ابلیس د انسان په شکل کې راغی، هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدې وې، د جهنم ټالونه ورته یې وی داسې ټال جوړ کې، او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنوي، او ټال له جوټه ورکې، نو چې دا ټال خطې د جوټه اخري او د اور د مینځ ته چې نو پړې به وشلوي، نو دی به د اور مینځ ته وغورځېږي. غټ ټال یې جوړ کړ، ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو، ټال نو چتېږي، فرشتو نیولې نو چتېږي. شیطان ورته وایي داسې وکړئ جنکۍ راولئ، هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي، شپېلی ورکې چې ګډېږي ورته، دم ډولکي جوړ کې، هغې مقصې وکړله، دمې راوستې جنکۍ، سرونه یې سرتور کړل، بې حیایي شروع کړه، او چې څنګه رالل ټال یې ګوتې یوړه، ټال اوچت شو. دا ولې؟ فرشتو نیولې. او چې دا مصیبت راغې سرتور در جنکۍ او بې حیایي راله، او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جنکو باندې، او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل، فرشتې د رحمت لاړې. د ګناه نظر چې د شروع کو، د ګناه اورېدل د شروع کړل، د رحمت فرشتې لاړې، ختم شو. د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي. نظر ګناه ډېره خطرناکه ده، توبه وباسئ، په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ.
دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ صحابہ کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل پلارو کې مکینه ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کې مکینه صحابه سوي د الله رسول زمون خود الله رو د ناس د نخلاصي نشته مونږ کم ځای کینو خامخا بلار کې کینو پډې پکینو د دروازې مخې ته کینو خلک پلاره تیریږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا به کینو حضور پاک کو فرمایل خچ اخلاصیم نشته او لارو کې کینې نو لارې لخپل حق ورکې الله رسول لارې حق څه دی یو حق ادارې چې سوګزي سلامت چې تاسو علیکم السلام وایي دویم حق څه دی یو غریب کمزور دی پند دی وسره ګېړې دی نشي وړي امداد وسره وکړي دریم حق څه دی نظر ښکته کې مګورئ چا دا د لارې حق نظرونه به نوچته وي نظر ښکته کې یو مسله ګورې دام د بعضې وخت خلک د بل نه خبره پټوي حدیث پاک کې راځي که چا نه خبره پټوله او دې لګیا دی غوږستنې کوي هغې ته خبره پټوي او دې غوږستنې کوي چې دا خبره زه واورم بل خو ورسوم وایي د قیامت په ورځ به د دې سړي په غوږونو کې الله ګرمه سیکه واچوي دا هم خطرناکه ګناه ده الله دې د غوږونو د سترګو د ګناه نه پام نه امان کې وساتي او پروردګار دې راله د دواړو جهانو خیر نصیب کی برکتونه نصیب کی کچا کړي انسان دی الله یې موږ ته ټول معافي نصیب کړي دغه ګناه دې راته الله عفو نصیب کړي مردگان چې څومره وفات دي خصوصا د مؤمن رحمت الله بیا راته رایات شو الله دې مغفرت نصیب کړي یا نور مشران ټول دې خدای وبخي مونږ کا د مونږ شران ته الله تعالی د ایمان او د اسلام هدایت نصیب وګرځول کی اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد